مونږ به د خپل وران ویجاړ وطن ودانو ځو پر مخ به ځو. د بلخ ولسوالۍ برېښنا کوټ کې د 4 مېګاولټ امپیر په ظرفیت نوی ترانسفارمر ګټې اخېستنې ته وسپارل شو. د افغانستان برېښنا شرکت هیواد کې د شبکو پراختیا او پیاوړتیا پروژو بشپړونې او پرانیستنې په دوام دا ځل د بلخ ولسوالۍ 15.6 کیلو ولټ برېښنا کوټ کې د 4 مېګاولټ امپیر نوی ترانسفارمر ګټې اخېستنې ته وسپارلو. د دې پروژې پرانیست غونډه کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر خپل وینا کې د برېښنا پراختیایي پروژو په اړه معلومات ورکړل او څرګنده یې کړه چې 4 میاشتو کې د کورني تولید پراختیا لپاره 14 پروژې ډیزاین شوي دي. لله الحمد در 4 ماه گذشته 13 پروژه بزرگ از طریق شرکت برېښنا دیزاین شده که به ظرفیت 502 مگاوات برق داخلی است در ولایات مختلف به شمول مزار شریف. ان شاء الله یک روز شاهد ازی خواهد بودیم که آنها را هم افتتاح کنیم. پرانیست غونډه کې د بلخ مرستیال والی خپل وینا کې د برېښنا پراختیایي پروژو له پرانیستنې خوښي وښوده او د بلخ پر اوسیدونکو یې غږ وکړو چې د افغانستان برېښنا شرکت سره هر ډول همکاری ته چمتو شي. در یک جا شانه با شانه نزدیک دیدن میکنه، مشکلات ما و شما را میبینه، واقعا خیلی جای افتخار است. مراسمو کې د بلخ برېښنا حوزې عملیاتي مرستیال پر دې پروژې سربیره بلخ کې د لسګونو نورو اصلاحاتي پروژو یادونه وکړه او دا ستر بری وباله چې پراختیایي او اصلاحاتي پروژې د افغانستان برېښنا شرکت له لوري پر مخ وړل کیږي. واقعا هم د بلخ خلکو له دې پرچویګانو نه برق یک کمبود انرژي نه سخت زرنجېدل، خوشبختانه هغه تکلیفونه هغه مشکلاتونه چې دوی درلودل له هغو مشکلاتونه به دوی تقریبا خلاصي. د یادونې ده چې د بلخ ولسوالۍ برېښنا کوټ کې د 4 مېګاولټ امپیر په ظرفیت نوي ترانسفارمر ګټې اخیستنې پروژې څخه ځایي اوسیدونکو هم خوښي وښوده او د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ هڅې د ډاډبنې برېښنا ویش برخو کې وستایلې.